لارې جوړې جیبونه یې څوک تشکړي نه نو موږ دې نه اوس یې به دې لارې جوړې کړې یو څو شعرونه مخکې چې انتظاره ته زما زه ستا دپاره انتظاره ته زما زه ستا دپاره ستا دپاره لکه ژوند د انتظاره انتظاره ته زما زه ستا دپاره ستا دپاره لکه ژوند د انتظاره او شعر دی چې رانړېږم رادوړېږم رالوړېږم رانړېږم رادوړېږم رالوړېږم لکه شګه لکه خاوره له کوهساره او شعر دی چې بوتلونه کخومونه ګیلاسونه بوتلونه کخومونه ګیلاسونه زمونږ وینه د نشې او له خماره لاړم ورک شوم انګازه شوم او خور ور شوم لاړم ورک شوم انګازه شوم او خور ور شوم لکه آه او لکه چغه بې اختیاره شعر دی چې د خوشحال هسې صفت به دې څوک کاندي د خوشحال هسې صفت به دې څوک کاندي پری رویا امبر بویا گل رخساره د خوشحال هسې صفت به دې څوک کاندي پری رویا امبر بویا گل رخساره او اخري شعر دی چې په علم کې مو نه نوم شته نه وقار شته په عالم کې مو نه نوم شته نه وقار شته پښتانه یو ځکه وتي یو لشمار په دې پسې یو غزل دی چې دا زه را پرېږدم دا ډز غزل مطلع عرض د اوقاف صاحب چې په زړه مې ستا خبرې داسې ورېدې لکه چې په زړه مې ستا خبرې داسې ورېدې لکه چې په ټول وطن د ګلو پاڼې ورېدې لکه چې په زړه مې ستا خبرې داسې ورېدې لکه چې په ټول وطن د ګلو پاڼې ورېدې لکه چې په دغه لار د چا د خپو خاپونه داسې دي چې په دغه لار د چا د خپو خاپونه داسې دي چې په دغه لاره ډېرې تلې قافلې لکه چې په دغه لار د چا د خپو خاپونه داسې دي چې په دغه لاره ډېرې تلې قافلې لکه چې او شعر دی چې د دې نه مخکې ستا عادت او خصلت داسې نه و د دې نه مخکې ستا عادت او خصلت داسې نه و د دې نه پس لرې په زړه کې اندېښنې لکه چې شعر دی چې په دغې کور کې به رڼا او خندا به هم وه په دغې کور کې به رڼا او خندا به هم وه ښکاري له یرې نه مړې شوي د ډېوې لکه چې دا چې د اوښکې ملغلرې په بڼو پرتې دي دا چې د اوښکې ملغلرې په بڼو پرتې دي تا جوړ راوړي دي په سترګو کې ګیلې لکه چې اخري مقطع چې بس دا یې ووی او خبره یې پوره نه کړله بس دا یې ووی او خبره یې پوره نه کړله ګلزاره داسې په خوبونو کې راتلې لکه چې